تاسو خیال راغی اوس ګیره دې پرېښې ده نو د دې دا معنا نه ده چې چېرته ګیر خریلی وګورې نو مخ ته پړ بعضې دغه داسې دي چې چا ګیره کله کړي دي وګورو لوپټه داسې په مخ راواچوي لکه دا ښځې چې سړی وګوري که نو په مخ لوپټه راواچوي ولې وایي سنتونه یې دغه کړی په ارام کښېنه په ارام کښېنه ځان به د سپینه هم بدتر ګڼې د سپینه هېڅ پته نه لګي چې د هغه منظور نظر څوک دی هېڅ پته نه نو دې وجه نه د خپل ځان به هر چا نه ذلیل ګڼې خوار به ګڼې پلیت به ګڼې بعضې سړی راشي پوښتنه کوي چې یاره جي هغه فلاني ملا کې دا عیب دی نو زما مونځ ورپسې کېږي یا ګیرخریلي پسې مونځ کېږي زه دا فتوه تاسو راکوئ چا چې ګیره کله کړي هغه پسې مونځ کېږي ولې ګیره چې نشته اوس تاسو دې زړه کې وګورئ دا ګومنځ کړي چې ته راشې او یو سوډر ولاړي په مسله باندې او داسې ورته وایي تا یې څوک مخکې کړی دی داسې به وایي که نه به وایي تا یې څوک مخکې کړی داسې کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج ښودلی چې ته ځان د هر چا نه خراب ګڼې هر چا نو چې ته راشې او ګیرخریلی مخکې یا ته راشې او تا یو سړی په یو ګناه لیدلی په زنا دی لیدلی په شرابو څکلو دی لیدلی او هغه مخکې په مصله ولاړي او تا وویلې چې وایي تا پرونه دا ګناه کوله او نن د پسې نو د دې دا معنا چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو که نه چې زه زبرګ یم او دا پلیت دی نو دا غرور دی چې دا غرور دی چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو دا ګناه به عمر له نه معاف کېږي عمر له هره یو ګناه به په قیامت کې معاف شي لیکن د غرور ګناه به تر قیامته پورې چې توبې وباسې نو نه به معاف کېږي چې ځان ته غټ وګورئ دا یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا خلف كل بر وفاجر منځ کوئ رستو د هر نیک او د بد نه که نیک مخکې ولاړو خو نور نه لا نور او که یو مردار ستا په مخ کې مرداری کړې وه هغه په مخ کې ولاړو په مانځه او نیت یې ورپسې ونه تړلو نو تارک الجماعت ملعون د جمع ترکونکی شیطان دی ته به د شیطانانو په صف کې په قیامت کې ولاړې ځکه چې تا ځان ته غټ وکته یو قسم ملا پسې به مونځ نه کوي چې د هغه عقیده ټیک نه یو ګناهګار دی او یو اعتقادي سړی دی عقیده یې ټیک نه نو هغې پسې به مونځ نه کوي مثلا ستا د ملک دی ډک دا قسمه خلقو نام یو سړی دی او په زیارت کې ناست دی دا ما ډېره تماشې کړي دي خلک راغله هغې ته وایي چې جھک جاؤ ادب کا مقام ہے جھک جاؤ نو خلق قبر ته په سجده وغورځوي چې قبر ته سجده وکړه نو د الله نه سوا غیر الله ته سجده چې ده دا کفر دی نو د هغه کار ټوله ورځ دا دی چې خلک کافر کوي نو هغه پسې مونځ داسې سړي پسې به مونځ نه کوي چې د چا اعتقاد دی یا د چا اعتقاد دی دا دې ته کې ته غوږ کېدی زمونږ دې ملک دا قسمه خلق هم شته اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وہ اللہ سرا سشے دے اللہ سی یو توحید دے اور سرا بس یو ذات دے کہ منگا تاسا اغسطل پکار دی نو دے جناب محمد رسول اللہ نبی علی نو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هغه مقام ورکول چې د خدای بی عزتی پکې وشي په دې سره کافر کیږي نه هاجي اوس ذات ویل چې الله معطي وانا قاسم الله ورکون کې دی او زی تقسیمون کې الله د دین راکون کې دی او زی تقسیمون کې دا جایز دی دا حدیث کې راغلی لیکن الله سره سدي کسدي خو تاسو خیال راغلی نو یو دا قسم خلق دی چې اعتقادي طور داسې د اسلام نه باري دی خلقو پسې مونځ نه کیږي او چې اعتقادي ټیکي او ګناهګار هر څومره هغه پسې مونځ کیږي ځان نه د بزرګ جمیل زامن ما جوړوي
خو چې مسلمان قدرې وي او ګناهګار هر څومره یو مخ کې ولاړو زه کله کله چرته پیښ شمه اوس خو خیر دا د خپل د درد د وجې رانه جمع هم ډېرې پاتې دي او چرته پیښ شمه نو په ډله کې چې داسې تازه ګیره کله کړي مخ کې کم نو دا شیخان میخان چې ما سره یې ته وجي دا څه کوئ په خپله به مخکې شوي وي مال په خپله خو زه کېدی نه شوم او تاسو به م ځکه نه کولی چې لږ ستاسو دا نفس مړ شي نفس دې مړ شي نو زمونږ نفس غټ دی مولانا وی نفس ما را کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن او راعون مارا عون نیست وی زمان نفس چه دے دے فرعون نکم ندے دمرا فرق دے چه اغا سر فوج و ما سر فوج نشتا کنی زمان نفس پورا دے فرعون نفس تاسو خیال راگئے نو دے وجن عزیزانو دے تب دیر خیال کوئے چار شے بزار نخ گانے ارش علب نیکی گی او علب بزرگی گی او علب خدای تنیز دے کی گی دغا مسلک دا علماء دیوبند دغه مسلک مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند یو معمولی چنه برونی وو او هغه به مخکې کو پاغه پسې به منس کول علماء به ورته وی چې حضرت دا علماء دی ته پخپله هغه به وی یہ طالب ہم سے اچھا ہے یہ جب راستے پہ جاتا ہے تو اس کو اس کے سامنے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ہمارے ہاں نہیں بچھاتے دا طالب چې دی دا خد ہے دته ملائکی وزر غوړی او مونږ ته نه غوړی مسله دا ده چې کوم طالب د دین په لار کې وتی او دین زکې دی چې په لار دینو ملائکی ورته وزر غوړی دا طالبان چې د استاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي دا تاسو نه په کروڑ درجه اوچت دي په عربونو درجه تاسو نه اوچت دي چې د استاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي زاغه وظیفې هم ګورم چې تاسو په ټوکرای کې وره چور یار اورز ګورم یواز نه سکم هم ته لګي لګي جنې کور کې ونه د شپې چرته ماسته جوړه کړې دي سپي چې سپي جوړه کړې دي نو د مستو کټوي ټوله جوړه کړه نو لور ته وی بچي ته وای ما طالب کراغه غلې ورکا بیا نو هغه طالب چراغه د مستو کټوي ورکړه دا یو سم مناسب جمعات ودا خو زنه شموله معنا به ماته شنو هغه خپل لور ور سره کړی دا غیر اوره جمعه نو مولات پختنه کوي چې تاسو خو وظیفه هم نه ورکوي دا نن هم د مستو کټوي څنګه راوړه وی استاد سپی جوړه کړي و بیگانو مور مې ویل چې تو یو یم مولا لې یو سي ویل ښا مولا مناړي غوندې او کټوي د زمکه راوښتا ماته کړه نو جنې په جړا شو چې په جړا شو نو ویل ولې جاړي خو یا خړلې او یا ماته کړي نو سپي ویل مستو پسې نه جاړم د کټوای کې به منیا د شپې متیازې کولې نو انیا به مې وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دې ماته کړ دا ستاسو وظیفې هم ګورم تاسو خیال راکړئ د جمعات چې کوم قدر د ستاسو په زړه کې ماته غم معلوم دی د طالب او د چڼي او د امام چې کوم قدر دی ماته غم معلوم دی تاسو خیال راکړئ په دې هر څه د پوهېږم